که تاسو غواړئ چې د ترکی بورسلار سکالرشپ ترلاسه کړئ او هغې ته په منظم طریقې سره اپلای وکړئ، خپل اپلیکیشن ورته جمع کړئ، نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. په دې ویډیو کې تاسو ته په اسانه طریقې سره سټپ بای سټپ ښودلی دي چې دا اپلیکیشن جمع کول کیږي څنګه، دا سکالرشپ د چا دپاره دی، دې سکالرشپ تاسو ته بینیفټس، تاسو ته فایده څومره درکوي، تاسو ته پیسې څومره درکوي، ستاسو علاج به څوک کوي، تاسو ته به د ټیکټ پیسې څوک درکوي. نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو مکمل وګورئ، ځان پې ښه صحیح پوه کړئ، او د کتلو نه بعد که دا ویډیو تاسو ته لږ شانې هم معلوماتي ثابت شي، لازمي در سره شیر کړئ، ځکه ستاسو یو شیر، یو ریپوسټ یو کس ته فایده ورکولی شي. او که ستاسو دغه شانې کنټینټ معلوماتي خوښي، د اکاونټ در سره لازمي فالو کړئ. نو دې سکالرشپ ته اپلای کولو دپاره به تاسو ته ما په کمنټ کې یو لینک درکړی، هغې لینک باندې چې تاسو کلیک کړئ یا دلته تاسو په ګوګل کې دغه شانې سرچ کړئ چې ترکیه بورسلار سکالرشپ 2026، نو تاسو ته به دغه اولنی نمبر ویبسایټ راشي. دې ویبسایټ باندې به تاسو کلیک کړئ، نو تاسو ته به دغه شانې انټرفیس راوړي. اوس به اول د دې سکالرشپ موږ یو څو مهمې خبرې دي هغه اول معلومو. دلته چې ترکیه سکالرشپ باندې ما کلیک کړو نو دلته یې لیکلي دي کرایټیریا اینډ سکالرشپ پروګرام. په دې باندې چې موږ کلیک کړو اوس دلته یې لیکلي دي چې کرایټیریا څه ده د دې سکالرشپ دپاره، مثال څه پکار دي د سکالرشپ دپاره. اول نمبر دی چې اپلیکیشن کرایټیریا، چې تا په کوم سبق ویلی په کوم ځای کې هغې تا ته څه پکار دي چې باید تا که ته بیچلر دپاره اپلای کوې، 12 دې پاس کړی او ته غواړې چې بیچلر دپاره اپلای وکړې، نو ستا 80% پکارېږي، او که ته د ایم ایس دپاره کوې نو ستا 75% پکارېږي. همدغه شانې که ته نورو دپاره کوې بیا پی ایچ ډي دپاره 90% ستا پکارېږي. او دلته د عمر هم کرایټیریا شته ده، مثال چې ستا عمر باید څومره وي. اوس که ته د بیچلر دپاره اپلای کوې نو ستا عمر باید 21 کاله، او که د ماسټرۍ دپاره کوې نو ستا عمر باید 13 کاله. همدغه شانې که پی ایچ ډي دپاره کوې نو ستا عمر باید 15 کاله. دلته لاندې هم تاسو ته لیکلي دي، ګراف کې تاسو لیدلی شي 80% د بیچلر دپاره، ماسټر دپاره 15، همدغه شانې 90% د میډیسن چې کوم پی ایچ ډي والا دي هغوی دپاره، او همدغه شانې ایج هم تاسو لیدلی شئ، تاسو ته په دې ګراف کې ښکاري. اوس دلته الیجیبیلیټي ګروپ، یعنی کم کسان دغه سکالرشپ دپاره کولی شي چې اپلای وکړي. اول نمبر دی سټیزن آف آل کنټریز، د هر هیواد سړی دې دپاره اپلای کولی شي. ان الیجیبل ګروپ، کم کسان دې دپاره اپلای نشي کولی. ترکیش سټیزن اینډ انډیویژوال هو هیو لاست ترکیه سټیزنشپ، هغه کسان چې په ترکیې کې او یا هغوی ته د ترکیې سټیزنشپ میلاو شوی، نو هغوی دې دپاره اپلای نشي کولی. اوس دې نه بعد دوام پړاو کې موږ راځو اپلیکیشن کلنډر ته. په اپلیکیشن کلنډر کې به موږ دا هغه کوو چې دا سکالرشپ کله نه شروع کېږي. دا سکالرشپ شروع شوی دی د 10 جنورۍ نه او تر 20 فبرورۍ پورې د دې اپلیکیشن جمع کولو وخت دی، نو تقریبا څه ټایم پکې شته دی. او بیا د ایویلویشن پروسس د دوام دی په مارچ اپریل کې به شروع کېږي. مثال په دې چې کوم تاسو کوم اسناد د سکالرشپ دپاره اپلای کړي، تاسو اسناد به په مارچ اپریل کې چک کېږي. بیا د انټرویو پیریډ به په اپریل او جون کې، او چې ریزلټ اناونس کیږي هغه به په اګست په اولې هفتې کې یا په دوامې هفتې کې اناونس کیږي. دا و د دې اپلیکیشن کرایټیریا، اپلیکیشن کلنډر. او دې نه بعد اپلیکیشن ان 5 سټپ. اوس به دا اپلیکیشن په 15 سټپس کې اکاونټ به موږ جوړو، بیا به هغې نه بعد موږ خپل اسناد اپلوډ کوو، بیا به هغې نه بعد موږ چې کوم پروګرام سلیکټ کوو او یونیورسټیانې به سلیکټ کوو. بیا 4 نمبر کې دی موږ به یو پریفرنس لیټر، موټیویشن لیټر، دا ټولونه ضروري دی. دا به تاسو څنګه لیکئ مکمل طریقه کار درته ښیم، او دا ولې اهمیت لري دا به موږ په ویډیو کې مکمل مخکې ډسکس کوو. هغې نه بعد دی بیا به تاسو خپل اپلیکیشن ریویو کوئ، یو ځل به یې وګورئ چې دا کوم اسناد تاسو اپلوډ کړي، او هغې نه بعد به تاسو خپل اپلیکیشن سبمیټ کوئ. دې نه بعد دی ایویلویشن اینډ سلیکشن پروسس. سلیکشن پروسس څنګه کیږي، مثال یو کس سلیکټ کیږي دې دپاره څنګه، دا مکمل تاسو ته لیکلي دي. چې کوم انټرویو نه مخکې به تاسو نه یو ټیسټ هم اخیستل کیږي، هغه چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ د ویبسایټ دلته لیکلي دي 10 کوېسچنې به پکې. مثال دا چې تاسو مکمل پړاو کوئ دا تاسو ته بیا مکمل آیډیا به میلاو شي، دا څنګه کوېسچنې پکې او څرنګه سوالونه به راځي. د یعنې په دې دا لینک دی چې دې باندې کلیک کوئ، کم شاته سکالرشپونه چې تیر شوي هغې کې چې کم قسم کوېسچنې او سوالونه پوښتنې کړي هغه ټولې تاسې دې نه لیدلی شئ. نو دا اوس د دې سکالرشپ څه بیسیک معلومات. اوس دې نه بعد دی موږ به اکاونټ جوړو. اکاونټ جوړولو دپاره تاسو ته دلته لیکلي دي چې اپلیکیشن لاګین. خو اکاونټ جوړولو نه مخکې یو 2 خبرې دي. تاسو باید خپل اسناد چې کوم اسناد دي هغه تاسو ښه ښایسته یوې کیمرې باندې یا آیفون یا کومه بله کیمره هغې باندې ښه صحیح پی ډي اف په شکل کې تاسو هغې نه تصویران باسلي د پی ډي اف په شکل کې
سیو کړي ځکه دا ستاسو مخکې په کار راځي. نو موږ به راځو اپلیکیشن لاګین ته. اپلیکیشن لاګین کې دلته اوس تاسو ته لیکلي دي که چا په دې ویب سایټ باندې اول نه اکاونټ جوړ کړی نو هغوی به ډایرکټ دغه شانې لاګین وکړي، او که څوک په اول ځل باندې دې ویب سایټ ته راشي نو هغوی به دلته رجسټر کړي. یعنې که د هغوی ویب سایټ باندې اکاونټ نه جوړ شوی نو تاسو به هم دغه شانې په رجسټر باندې کلیک کړئ او څه دغه بیسیک معلومات دي دا به تاسو ورکړي چې دا تاسو نه کوم غوښتي دي، لکه نوم شو، میډل نوم شو، ایمیل وغیره. دا به دغه شانې زر زر فیل کوم، دا تاسو د خپلې ډیټا په مطابق تاسو ورکولی شئ. دلته به تاسو خپل جنډر سلیکټ کړئ، مثال میل یې فیمیل یې، او د دې نه تاسو سلیکټ کړئ. ډیټ اف برث به خپل سلیکټ کړئ چې تاسو تاریخ پیدایش کم یو دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ. اوس به دلته نیشنلټي به تاسو سلیکټ کړئ، مثال تاسو د کم هیواد نه اپلای کوئ، پاکستان نه کوئ، افغانستان نه کوئ، کم ځای نه کوئ هغه به تاسو سلیکټ کړئ. مثال زه افغانستان سلیکټ کوم. اوس به دلته تاسو خپل یو ایمیل ورکړئ، داسې ایمیل ورکړئ چې هغه ایکټیو وي، مثال هغه تاسو کاروئ، ځکه په دې ایمیل باندې به تاسو ته یو ایکټیویشن کوډ درځي، هغه به تاسو کلیک کوئ بیا به تاسو اکاونټ جوړیږي. نو تاسو ته باید هغه ایمیل یاد وي او هغه تاسو کاروئ. دلته چې تاسو خپل ایمیل او پاسورډ ورکړئ نو دلته به دغه ایمیل تاسو یو ځل بیا ولیکئ او د پاسورډ به هم یو ځل دغلته بیا ولیکئ. اوس دلته دی چې سیکریټ کوېسچن، یو کوېسچن به تاسو دلته ولیکئ، یو سوال به ولیکئ، د هغې به بیا دلته تاسو جواب ولیکئ. د دې فایده دی اوس که تاسو نه د دغه جیمیل په دې ویب سایټ باندې چې تاسو کوم اکاونټ جوړ کړی او د هغې پاسورډ درنه هیر شو نو بیا تاسو کولی شئ چې د دغه کوېسچن په مدد سره هم تاسو دغه ویب سایټ ته لاګ ان شئ. هغه کوېسچن کم هم کېدلی شي، مثال زه لیکم چې بیسټ او زه د جواب کې لیکم چې مسټر بیسټ. بیا به دې ځای نه تاسو دې باندې کلیک کړئ چې آی ایم نوټ ا روبوټ، بیا به دا دې ځای نه تاسو آی اپروو کړئ. دا چې تاسو آی اپروو کړئ دلته نه به تاسو دا سیو کړئ. اوس به دا دې ځای نه تاسو بیا یو ځل اپروو کړئ او دا به دې ځای نه سیو کړئ. اوس به تاسو ته چې دا کم ایمیل تاسو دغلته ورکړی او دې ته به تاسو ته یو لینک راشي. دا ګورئ دلته لیکلي دي چې رجسټریشن از بین سکسسفولي کمپلیټډ. تاسو به دغه ایکټیویشن ایمیل چې دی دا به تاسو ته راځي په یو څو سکندونو کې یا یو منټ ټایم هم اخیستلی شي، هغې باندې به تاسو کلیک کوئ. اوس موږ انتظار کوو چې دا ایمیل به موږ ته کله راځي. زه به لاړ شم خپل ایمیل به کولاو کړم چې کوم ما دلته اپلای ته ورکړی و. نو زه دلته ما جیمیل کولاو کړو، تاسو لیدلی شئ چې ما ته دغه دی د دې سکالرشپ د دې ویب سایټ طرف نه یو ایمیل راغلی دی. اوس دا ایمیل چې دی دا ترکي په ژبه کې دی. دا چې تاسو انګلیش ته کنورټ کول غواړئ نو تاسو د خپل کوم لیپټاپ استعمالوئ یا بل موبایل استعمالوئ نو هغې باندې به رایټ کلیک وکړئ او دلته لیکلي ټرانسلیټ ټو انګلیش، دا په ټرانسلیټ کې انګلیش دپاره بیا په دې باندې تاسو پوه شئ. اوس مثال درته لیکلي دي چې دې یو آر ایل باندې به تاسو کلیک کوئ یا دا دې ځای نه کاپي کوئ په بل براوزر کې پیسټ کوئ. نو زه به دا ډایرکټ دلته دې باندې کلیک وکړم. اوس به تاسو راولي دې پیج ته، دا بیا تاسو انګلیش ته واړئ همدغه شانې رایټ کلیک به وکړئ او دلته درته لیکلي دي ټرانسلیټ ټو انګلیش. دې نه بعد به په دې هوم باندې کلیک واخلئ او دلته به اوس همهغه ایمیل ورکړئ د مخکې چې کم تاسو ورکړی و او هغې پاسورډ به ورکړئ، ستاسو اکاونټ به جوړ شي. مثال زه هماغه ایمیل او هماغه پاسورډ ورکوم نو زما اکاونټ به جوړ شي. دې نه بعد به تاسو په دې لاګ ان اپشن باندې کلیک کړئ. د لاګ ان اپشن باندې چې تاسو کلیک کړئ اوس همدغه ایمیل ته تاسو ته یو پاسورډ راولېږه. تاسو به بیا هماغه خپل جیمیل ته لاړ شئ، هغلته به تاسو ته یو پاسورډ رالېږل شوی، هغه به دلته ویریفیکیشن کوډ وي، هغه به تاسو دلته کلیک کړئ. اوس ګوره زه بیا راځم دې ایمیل ته، دا به تاسو یو ځل ریفریش کړئ چې تاسو ته بل نوی ایمیل، دا ګورئ نوی ایمیل بیا ماته راغلی دی. دا به دې باندې کلیک کړم، دا ګورئ دلته دا کوډ دی، دا به زه دې ځای نه کاپي کړم. دا چې زه دې ځای نه کاپي کړم او چې ما نه دا کوم ځای کې کوډ غواړي زه به دلته پیسټ کړم. دغه شانې به تاسو هم وکړئ. ګورئ زه به دلته پیسټ کړم او دې باندې کنفرم باندې به زه کلیک واخلم. ګورئ چې ما په دې کنفرم باندې کلیک کړ نو دلته زما اکاونټ جوړ شو. اوس تاسو به دې ځای نه ستاسو چې کوم اپلیکیشن دی هغه د دغه ځای نه شروع کېږي. نو په دې ویډیو کې موږ څه وکړل چې د دې سکالرشپ د چا دپاره دی، د دې فایدې څه دي او په دې کې اکاونټ څنګه جوړیږي. نو په بلې ویډیو کې به موږ دا وایو چې دا سکالرشپ دپاره اپلای څنګه کېږي، دا مکمل د کم پرسنل انفارمیشن دی، کانټیکټ انفارمیشن دی، فیملی انفارمیشن دی، دا ایډ کېږي څنګه. نو په بله ویډیو تاسو کتل غواړئ نو د دې ویډیو پارټ 2 ته لاړ شئ او هغې کې د مکمل طریقه ما بیان کړې ده.